ایمیلز د ایمیلز آپشن چې دی دا ریلیټډ دی د دې سره چې کله فرض کا نیو آرډر راځي نیو رجسټریشن کیږي یا نیو پروډکټ دغه کمیږي کم والیوم هغه کمیږي او دغه سیو نور راغښتو ضرورت اډمن لپاره نو هغه ټول ایمیل زدي سګینه منیج کیږي چې نیو آرډر راځي نو د هغه ایمیل چې دی بچاته سي دا ایمیل دا د لکه کم اډمن چې دا زما ایمیل دی د ویب سټ اډمن هغه ته به دا ایمیل زی چې زه په دې په منیج باندې کلیک کوم نو دې سګینه ماته دا و چې دا نوټیفیکیشن به انیبل لکه اډیشنل ټیکسټ پکې زه سلیکټ کولای شم چې دا به اډیشنل ټیکسټ او دلته کې د دې کوم ټمپلیټ چې دی هغه د پی ایچ پی ټمپلیټ فایل دلته کې ماته شو کوي چې دا هغه د پی ایچ پی ټمپلیټ فایل دی بیا دغه شانتي دا مختلف ایمیلز دلته کې موجود دي په فرض کې کسٹمر چې دی هغه آرډر پلیس کینو دا هغه آرډر به سبغه خې کړي آرډر پروسیسینګ کیږي آرډر هغه کمپلیټ شي نو هغه ته به سم میسج دا ټول چې دا به کسٹمرز ته ځي نو دلته کې نیو آرډر پلیس کی پاسورډ ریسیټ کړي دا غیر لپاره به سم میسج ځي کسٹمر نوٹ چې هغه ته سم نوٹ لګیږي دا غي به سم میسج ځي دلته کې فرام دا په ایمیل کې کم براغه نوم چې خې چې دا میسج د چا طرف نه راغی نو لکه د ویب سټ نوم دی دا تاسو چینج کولای هم شئ دا ویب سټ نو د کوم ایمیل اډرس نه راغی هغه ایمیل اډرس په کوم تاسو لیکي ورکولای شئ د اډمن ایمیل اډرس یا لکه فرض کا contact@estore.test دسی سنوم په نوم باندې بیا په هډر کې تاسو ایمیج پلیس کول غواړئ د ایمیل هغه هم پلیس کولای شئ بیا په فوټر کې څه ایمیج پلیس کول غواړئ نو څه ټیکسټ پلیس کول غواړئ هغه هم دلته پلیس کولای شئ بیا کوم بیس کلر چې دی دا چینج کولای شئ بیک ګراوند کلر چې دی دا چینج کولای شئ د بیس کلر او بیک ګراوند کلر چې دی نو غزل کې یو ټمپلیټ په ما سره پکچرز کې موجودي کزه سا ټمپلیټ وګورم چې هغه د دغه د ایمیل کم ټمپلیټ چې دی کزه ما سره ته موجودي زه به تاسو ته کویکلی شو کوم چې په هغه کې څنګه ټمپلیټ دی دلته نشته نو ما سره په ایمیل کې موجود دی زه کویکلی ایمیل ته زما ولته کې تاسو ته خیم دی ټمپلیټ دا چې دا د هغې ډیفالټ ټمپلیټ دی دا هغه بیس کلر دی او دا د هغې هغه هیډینګ کم بیس کلر چې دی دغه دی او د ټیکسټ کلر دا دی نو دې چینجز د دې ځای نه کېږي دا بیس کلر تاسو چینج کولی هم شئ او د دې بیک ګراوند کلر چې دی دا هم چینج کولی شئ نقشان د باډي کم کلر چې دی بیک ګراوند کلر دا اوس وایټ دی دا هم چینج کولی شئ دلته کې د باډي دا ټیکسټ کلر چې دا هم چینج کولی شئ او چې تاسو په دې کې دلته کې یو هیډر ایمیج لینک ورکئ نو هغې کې به دلته کې په ټاپ کې یو اقه ایمیج شو کېږي نو دا ایمیج چې دی دا بالکل تاسو دا ایمیل دغه شان د دې ځای نه کسټمایز کولی شئ نو د دې ځای کې هغه ټول ایمیل سیټینګ دی نیکسټ آپشن په سیل کې موجود دی د انټیګریشن چې دی دا تاسو په دې کې نور مختلف ټولز چې دی هغه انټیګریټ کولی شئ بیا د دې کې ډیټابیس فایل چې دی هغه پکې موجود دی او بل ایډوانس آپشن دی د ایډوانس آپشن چې دی دا په نیکسټ ویډیو کې جدا وګورو بیا